د بېبسې ویر چې هر لور ګرم شي، چې په مسلمو ظلم زور ګرم شي، لکه په مثل د بېهوشه بوي ټوله مسلم ناړې خاموشه بوي. په داسې وخت کې اردګان پورته شي، سینه یې ویشتې لکه ځوان پورته شي، د مظلومانو خو پوښتنه کوي، تل د حقوقو یې غوښتنه کوي، ترېنه د تېر وخت هم حساب غواړي، د هر ظالم ځنې جواب غواړي. ملګری تل د حق لارې دی، د هر مسلم د سر غم خوارې دی، هم د سوریا په درد دردمند دی، هم د برما په غم غمجن دی، و تل د اسلام په سر یې ننګ کړی دی، و کله جابر ځنې یې تنګ کړی دی، و تل په مظلومو باندې خیال لري، دغه په ځان کې لوی کمال لري. و ته ګوره څومره لوی د کار سړی دی، خو بیا هم خدای ډېر خاکسار سړی دی، و کردار یې هر چا ښه لیدلی دی، په ښه نوم هر چا پېژندلی دی. نن په نړۍ کې یو مقام لري، په هر یو زړه کې احترام لري، او په زړه کې لوی صداقت لري، دغه ښکارا یو حقیقت لري. ځکه په هر مسلم نن ګران دی ډېر، دیګو سوچا یو مسلمان دی ډېر، د حق اواز یې تل هر لور کړی دی، د هر جابر سره یې شور کړی دی، واړه نړۍ یې شخصیت مني، واړه نړۍ یې شخصیت مني، رندا د هر څوک حیثیت مني، رندا د هر څوک حیثیت مني.